امرالله صالح وایي پنجشیر کې د کرام الدین کریم پر ضد عملیاتو ته سیاسي رنګ نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم یو فراري دی او باید د محکمې پر وړاندې خپل سپیناوی وړاندې کړي. ښاغلی صالح وایي یو شمېر کړۍ هر ډول پوځي عملیات په سیاسي رنګ ورکوي او د خپلو ګټو خوندي کول غواړي. سلام، وخت مو په خیر. نه غواړئ په دې به پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو تر پایه وګورئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي ځینې کسان پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو عملیاتو کې ولسمشر غني، ارګ او خپله دای ښکیل یادوي. امرالله صالح زیاتوي چې د هرې جرمي او حقوقي قضیې سیاسي کول د شرم خبره ده. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکي د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت شوی چې د پنجشیر ولایت او امنیه قمندانۍ سرپرستان کابل ته ور وغواړي او هغو عملیاتو په اړه د تېرنه پوښتنه وکړي چې د ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره ترسره شوي وو. نوموړي پرته له دې چې د چا نوم یاد کړي وایي یوې داسې ډلې چې هیڅ پروګرام نه لري په پنجشیر کې ناکاره خلک ګمارلي او پر دې ولایت یې ولکا کړې ده. نوموړي د پنجشیر پر خلکو غږ کړی چې لوی تصویر ته وګوري او د فراري یا داسې کسانو ترڅنګ دې نه درېږي چې پروګرام نه لري او خلک یوازې د شعارونو لپاره ګروي. د کرام الدین کریم د نیولو لپاره ناکامه عملیات. د دوشنبې پر ورځ د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ځایي چارواکي وایي د فوټبالرو نجونو په جنسي ځورونه تورن او د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو عملیات له ماتې سره مخ شول. د پنجشیر د ولي ویان منصور انابي وایي یکشنبه د شپې 10 بجې د کورنۍ چارو وزارت پولیسو د اغلي کریم د نیولو لپاره د پنجشیر په مرکز کې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړل. د هغه په خبره ځایي چارواکي له دې عملیاتو خبره نه وو او نه له دوی سره همغږي شوې ده. په ځای کې د اغلي کریم د نشتوالي او د ځایي خلکو د اعتراض له امله نوموړی ونه نیول شو. ځایي خلکو د دې عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړه او د پنجشیر لارې وتړله، خو د ځایي چارواکو په منځګړیتوب لار خلاصه او اوس حالت عادي شوی دی. د تیر کال چنګاښ کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د فوټبالرو نجونو د جنسي ځورونې دوسیه یې بشپړه کړې او محکمې ته استولې ده چې پکې د کرام الدین کریم په ګډون 7 کسان پړه بلل شوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي ویاند وایي پر دغو کسانو د جنسي ځورونې، جنسي تیری، خپلواک ناوړه کارولو او جرم پټولو تورونه دي. د فوټبالرو نجونو د جنسي ځورونې له موضوع پورته کېدو وروسته هم د ښاغلي کریم د نیولو حکم وشو خو لا پلي شوی نه دی. د ولسمشر غني غوښتنه. نږدې میاشت مخکې ولسمشر غني د ملګرو ملتونو او نورو افغان مرستندویه هیوادونو د استازو په حضور کې غونډې ته وینا کې د کرام الدین کریم د دوسیې یادولو سره وویل چې حکومت یې له فساد سره د مبارزې جدي هوډ لري. هغه په خپلو خبرو کې د پنجشیر له خلکو هم وغوښتل چې کریم له خپل ولایت وباسي او امنیتي چارواکو سره مرسته وکړي چې قانون پلی کړي. نوموړي دې خبرو ته د پنجشیر استازو ډېر غبرګون وښود. د جون پر 8 د نړیوال فوټبال چارو سمبالونکې ادارې فیفا هم پر کرام الدین کریم د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونې له کبله د ټول عمر لپاره بندیز لګولی دی. نوموړی همدې قضیه کې نږدې $1 میلیون جریمه شوی دی. د 2018 کال وروستیو کې اول ځل افغانستان کې د فوټبالرو نجونو د جنسي ځورونې مسئله د بریتانیا ګارډین کې راپورته او پراخ کورنی او نړیوال غبرګون ورته وښودل شو. د فوټبالرو نجونو د جنسي ځورونې دوسیه. خالده پوپلزی چې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مشر ده او پر 2014 کال کډواله شو. اوس ډنمارک کې د افغانستان د ښځو فوټبال لوبډلې پخوانی او امریکایي روزونکي سره په ګډه ګارډین ته وویل د افغانستان سیستم ته په پام یې احساس وکړ چې له فوټبالرو ملاتړ نشي کولی. پر ښاغلي کریم لګېدلې د افغان لوبغاړو د پرلهپسې جنسي ځورونې دا تورونه د 2014 تر 2018 کلونو پورې دي. فیفا ویلي چې د افغان فوټبال ښځینه لوبډلې 15 غړو دا تورونه لګولي دي. له هغه وروسته د افغانستان لوی څارنوالی په دې هکله پلټنې وکړې او اغلي کریم او د فوټبال فدراسیون ځینې کارمنان یې ممنون خروج کړل. لوی څارنوالۍ وروسته وویل د اغلي کریم د نیول حکم یې کړی دی، خو د اغلي کریم وکیل زیګموند ایف وویل افغان فوټبال فدراسیون کې باید د ښځو د جنسي ځورونې دوسیه وتړل شي. د هغه په باور دا یوه خیالي دوسیه او لوبه ده چې مقابل لوری یې معلوم نه دی. د نوموړي په خبره دا دوسیه پوره شواهد او مدرکونه هم نه لري. تر بیا هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم، هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.